کندهار ښاروالۍ له ارزګان سره د سړک د یوې برخې رغونې چارې پیل کړي دي. د چارواکو په وینا د دې لارې د چارو په بشپړېدو سره به چې 6.5 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي د خلکو او مسافرینو په تګ راتګ کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. کندهار میشي بیا له دې پلان په هرکلي سره د نورو او ورته پروژو د پلي کولو غوښتنه کوي. د کندهار ښاروالۍ له لوري د 6.5 میلیونه افغانیو په لګښت سره د کندهار ارزګان د لارې یوې برخې جوړولو پیل. دا لاره کندهار له ارزګان ولایت سره نښلوي. ویجاړېدو یې په دې وروستیو کې د مسافرینو او موټر چلوونکو پر وړاندې ګڼې ستونزې رامنځته کړي دي. د کندهار ښاروالۍ وایي د دې لارې 1 کیلومتره برخه به په معیاري ډول په 2.5 میاشتو کې جوړه کړل شي. د کوتلې مورچې د سر سړک چې مخکې ډیر زیات کند او کپر و او د دې لارې تلونکي کسان یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي و. کندهار ښاروالۍ په دې وتوانېدل چې د دې سړک د معیاري رغولو چارې راپیل کړلې. تقریبا د دې کوتل د سر سړک د 600 متره په اوږدوالي او 9 متره پلنوالي سره په اساسي او معیاري شکل رغول کیږي چې تقریبا 6.5 میلیونه افغانۍ لګښت پر راځي چې دا د کندهار ښاروالۍ د انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي. دغه سړک په اساسي شکل سره کلیزه کیږي. په دې سړک کې موږ د سبریټ طبقه، د سبلیس طبقه، د میسکور طبقه او 2 طبقې د اسفالټو یا د ډمبرو چې یو د ویرینګ طبقه ده بل د باینډر طبقه ده پر دغه سړک باندې به اساسي شکل سره جوړوو. کندهار میشتي هم وایي د لارې دا برخه له ډېرې مودې راهیسې ویجاړه شوې چې د خلکو او موټر چلوونکو پر وړاندې ډېرې ستونزې رامنځته کړي دي. موټران نه سوی سره چېرېدلی، دغونه تنګ دی، دغونه خراب دی، دغونه تنګه دره ده که دره ده تیار چې دا جوړ شي د ولس لپاره به دغونه وسایط جوړ شي. د وسته ولایتونه پر سپاره دي، د روزګان ولایت پر سپور دي، شاولي کوټ پر سپور دي، ګرده نیش دا ګټه متکه دا کوچین مرچا چې غټه شي د برداره شي د ګرده ورځ ستونزې به حل شي. غټه یې دا ده یو خو دا غټ بربري موټران چې تېرېږي ډېر په تکلیف په زحمت کې کنجې لري، شوت دي، موټرسایکلان موټران دا ګرده سره په خطر کې و مخکې اوس په اساسي توګه جوړ شي. بل د ډبرو مخنیوی وشي چې دا مخنیوی د دې ډبرو وشي باره ورته وویل شي په اساسي توګه جوړه شي. نو زموږ دا غوښتنه ده. موږ ډېر خوشحاله چې دا لار سره سمه شي، سړک خراب وي، روډ سم شي، نه موټر زغواري نه موټرسایکل زغواري، نه انسان تکلیف ورکوي، ښه وسه روان. د ویلو وړ ده چې د کندهار ډېری لارې په لوړه کچه د توکو په بار موټرو د تګ راتګ له امله ویجاړه شوې او بیا رغول یې د اسانتیاوو رامنځته کولو لپاره ډېر اړین دي.